دا ماشومه چې نن د 2 غنټو نه په فوټپات باندې ناسته ده او بس ساري یار د 2 غنټو نه ناسته او چې په دې ټیم کې رضاکار راشي او رضاکار دې ماشومې ته و چې ته دلته څه کوې نو دا ماشومه ورته و چې زه وږې شوی یم الله اکبر دغه رضاکار چې نن د خپل کیمپ ته بوځي په دې باندې روټۍ وخوري چې کله په دې باندې روټۍ وخوري د دې ماشومې نه تپوس وکړئ که نه چې ته په دې فوټپات باندې ولې ناسته وې او ستا کور خلک چې شو ستا مور و پلار چې شول ستا ورونه چې شول ستا خاندان په کوم ځای کې دی کور دې په کوم ځای کې دی نو دغه جینۍ ورته وایي که نه چې زه خپل کور ته کله روانه شوم که نه نو وایي زه چې کله خپل کور ته زمونږ کور هلته نه و هغه مکمل طور باندې ختم شو وای بیا چې نن زه روانه شوم چې زه به خپل ماما د لیکه لاړه شم او چې زه خپل کور ته روانه شوم نو زمونږ د ماما د کور هم نه و هغه هم مکمل طور باندې ختم شو یار ډېر د افسوس مقام دی دا جنۍ وای کنه دې نور هم تپوسونه کوي چې مکمل طور باندې تفصيلات دې جنۍ ورکوي کنه وای د ورځې چې ونه پرانا کې زما ورور مشر ورور او زه چې دنه مونږ غر ته لاړو و چې کله مونږ غر ته لاړو کنه سي ما خام تیار ټیم شو زما ورور او زه روانو ما و چې په دې کې چغه आवाजونه رالل و زما ورور ما ته ویل کنه چې دلته ودرېګا او زه چې د خلکو مدد کوم وای ما ته بیا ویل کنه چې زه در سره زما او زما ورور ما ته ډیر زیات جنگ وکړو ویل چې ته دلته ودرېګا او ته چې دنه ته به دې ځای نه نځې او ته چې دنو که زه د خلکو مدد کوم زما ورور چې کله لاړو نو زما ورور مکمل طور باندې ختم شو زما ورور واپس را نغه ملګرو دغه جنۍ چې دا نو د ویل چې ماش په دغه تیر کړله ځکه چې زه ډیره زیاته یریدم او یازي و ماشومه جنۍ د ملګرو تاسو په دې تصویر کې ښکاری دا یک یازي چې په ځنګل کې چې دنو شپه تیر کړله او چې کله ماش په تیر کړله سحر شو او چې کله خپل کور طرف تر روان شوم او زمونږ کور چې دنه په هغه ځای باندې نو هغه مکمل طور باندې ختم شو ملګرو او بیا چې دنو ما ویل چې د خپل ماما د لیکلاړه شم او چې کله خپل ماما د لیکروان شوم وای زمونږ د ماما د کور هم نو هغه هم ختم شوی او ولګور بیا چې دنو د کمره زکاران چې نو هم دغه په جړه باندې شي او وجاړي ځکه چې دې هر څه جنې ختم شوی دي او دغه جنې ته وای کنه ته زمونږ سره را سره یار ډیر ته افسوس مقام ته په بنیره په سواد کې چې کوم واقعه غل تاسو په جړه باندې مجبور کړي دا یو وړ کې شان ماشومه ده کنه چې دا هم چې دا نو پاتې شوی د دې خاندان چې د مکمل طور باندې ختم شوی ده دا یک ویاځي چې د پاتې شوی دی یار ډیر د جړه مقام دی یار په سواد او په بنیر کې چې کوم سیلاب راغلی دی نو کنه خلک په جړه باندې مجبور کی یار دې ماشومې ته تاسو وګورئ کنه دې ژوندۍ ته تاسو وګورئ په دې وخت کې به دا غریب سکه ښه خو دې رضاکارانو لپاره کار ده کنه چې به دې جنې باندې تعلیم هم وسوږي مخکې چې د دې لپاره چې کومه پیسې منظور شو دي په کار چې په کومه واړه چې پاتې شو دي په کار چې په دې باندې تعلیمونه هم وکړي ځکه چې د رب د طرفه د خبره ځکه چې کم بارانونه او کم سیلابونه شوي دي کنه نو تاسو سوچ هم نشئ کولای زما پښتنو ورونو کوشش کوئ کنه اوس هم د سیلابونو امکان دی په کار چې تاسو سیندونو خواته هم نه ورځئ ځکه چې اوس هم چې د امکان ورکړل دی په خیبر پښتونخوا کې الرټ جاری کړی دی چې نن شپه چې بیا امکانات کېدای چې بیا سیلابونو بارانونه وشي نو تاسو کوشش کوئ کنه چې د سیندونو خواله مو ورځئ خپل ماشومان هم داسې مو باسي ځکه الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي الله پاک ته رجوع وکړي حالات ډیر زیات خراب طرف ته روان دي زموږ خیبر پښتونخوا مکمل طور باندې تباه شو ځکه چې خلک په جنازو باندې ستړي شو خلک په قبرونو کې ناستو ستړي شو خلک په غسل ورکول ستړي شو په کفنونو چې دنو هغه هم چې دنو د بل ځای نه راوړي کفنونه چې دنو هغه هم ختم شول یار ویډیو د ټولو پښتنو سره شیر کړئ یار ډیر د افسوس مقام د ډیر د جړه مقام دی سړی په جړه باندې مجبور شي یار چې د دې واقعي واوري په دې باره کې تاسو وایي خو کمنټ ضرور وکړئ